ښځې کوم ډول سړي ډېر خوښوي؟ د ساینسپوهانو جالب معلومات او جالب ځوابونه. راځئ تر پایه راسره اوسئ. په سلامونه محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ، ځکه چې تاسو هم باید داسې حیرانونکي او جالب معلوماتو خبر شئ. ښځې کوم ډول سړی ډېر خوښوي؟ ساینسپوهان د یو نوې څېړنې له مخې یادې پوښتنې ته جالب او حیرانونکي ځوابونه پیدا کړي دي. د ډیلی سټار راپور له مخې د اسټرالیا د یو پوهنتون ساینسپوهانو ویلي دي چې ډېرې ښځې ږیرې لرونکي سړي ډېر خوښوي. د دې خبرې وجه دا ښایي چې ښځې ځکه ږیرې لرونکي سړي ډېر خوښوي چې فکر کوي. هغوی جذاب او قوي بدن لري او جسامت دننه ځان ته قوت لري او له ذهني او بدني پیاوړتیا نه زیات برخمن دي. یادو ساینسپوهانو د دغې څېړنې په ترڅ کې له 80 څخه نیولې تر 70 کلو عمره لرونکو شاوخوا 1000 ښځو ته 3 نارینه وو 30 ډوله بېلابېل انځورونه ور وښودل چې یادو ښځو ډېرې ښځو په دغو 30 انځورونو کې هغه انځورونه ډېر خوښ کړل چې یاد د نارینهوو پکې ږیرې ښکارېدلې. دغو څېړونکو د دې ډلې مشرې ډاکټر تیسا په وینا چې ښځې ویلي ږیره لرونکي سړي ډېر خوښوي. د دې ډېر لاملونه نوموړي وایي چې لومړی لامل یې دا دی چې ږیره لرونکی سړی هډور یا غښتلی بدن او زهر درلودونکی ښکاري. دویم دا چې ږیره لرونکی سړو مخ ډک ښکاري او په دې سره هغوی په پوره ډول نارینه معلومیږي. د دې ترڅنګ ږیرې له امله د نارینهوو د مخ هغه ځایونه پټیږي چې دوی یې ډېر نه خوښوي او ځانګړې مینه ورسره نه ښایي. څېړونکي په وینا ږیره لرونکي نارینه ډېر کشش لرونکي ښکاري. له دې امله ډېر ښځې ږیره لرونکي سړي خوښوي او د هغوی پر مخ له ګڼې ږیرې سره ځانګړتیا لیوالتیا ښکاره کوي. ږیره پرېښودل په اسلام کې سنت دي او په اسلامي طب کې د ږیرې پرېښودل د ګټو په اړه بېلابېل دلایل او روایتونه راغلي دي. دوستانو خدای دې وکړي که دا شی وي نو ږیره پرېږدئ چې تاسو هم خلک خوښ کړي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ راسره. که غواړئ له تازه او جالبو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله او مل ښه وخت درته غواړم.